بسم الله الرحمن الرحیم. ټاکنو خپلواک کمیسیون له 3 میاشتې ځنډ وروسته وړمه ورځ د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د دې پایلو مخکښ نوماند اشرف غني دی چې 50.4 سلنه رای پوره کړي دي. ټاکنو کمیسیون له معترضو نمایندانو غوښتي چې په 3 ورځو کې خپل شکایتونه ثبت کړي. شکایتونو کمیسیون سره چې یوازې 13 ورځ او نن شاوخوا 11,000 شکایتونه ثبت شوي دي. که څه هم د ټاکنو پایلو اعلان په کور دننه او بهر له هرکلي سره مخ خو ځینو ټاکنیزو ټیمونو مخالفت وښود او ادعا دا ده چې د ټاکنو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. سلام او وخت مو بخیر. د ټاکنو خپرونې ته ښه راغلاست. په بحث کې راسره د دولت ساز ټاکنیز ټیم ویاند رضوان مراد د میلمه دی. مراد صاحب ستړي مه شئ، بحث ته بخیر راغلی. مننه. که څه هم د ټاکنو پایلو اعلان سره دولت ساز ټاکنیز ټیم د پایلو د اعلان هرکلی وکړ، خو ویل چې پراخ شکایتونه هم لري. دغه شکایتونه په کومو مواردو کې دي؟ په چا دي ډیری او څومره شکایتونه مو نن او پرون ثبت کړي؟ مننه مومن صاحب، تاسې ته او د شمشاد محترمو لیدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. موږ نن شاوخوا 1200 شکایته ثبت کړل. دغه راز زرګونه نور شکایتونه اماده دي. زمونږ تخنیکی ټیم او د ناظرانو همکارانو ټیم دا شکایتونه په مختلفو کټګوریو برابروي، مستند دي او د هر هغه محل کې چې مونږ فکر کوو چیرته چې د دولت ساز رای قینچي شوي دي په هغې محل باندې شکایت لرو. شاوخوا نږدې 4,000 پورې شاید زمونږ د شکایتونو تعداد ورسیږي، البته مستند دي. تاسې ویل چې په کوم برخو کې دي، مثلا کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مخکې درملوک کم سقف د پاکو بایومټریک شو رایو چې په هغې کې هېڅ خبر نشته اعلان کړی، هغه 18,43,100 رایې وې. لیکن کله چې کمیسیون لومړنۍ پایلې اعلان کړلې هغه وې 18,40,401 رایې، یعنې په حدود د نږدې 19,000 رایې داسې دي چې هغه قینچي شوي دي. موږ په دې اړه وضاحت غواړو، په دې برخه کې شکایت کوو. سلګونه ډیوایسونه اس ډي کارډونه چې یا ورک دي او یا تر اوسه پورې د هغې ډاټا یا معلومات انتقال شوي نه دي. موږ په دې برخه کې وضاحت له کمیسیون نه غواړو او شکایت مو ثبت کړی دی چې په دې اړه موږ ته وضاحت راکړئ. مثلا کومې بایومټریک شوې پاکې رایې چې تر اوسه پورې په دغه لومړنۍ یا ابتدایي نتیجه کې شاملې نه دي، په هغې کې تقریبا 20,000 پاکې بایومټریک شوې رایې چې له هر خوا نه تصفیه شوي دي هغه د دولت ساز دي. دغه راز زموږ د ناظرینو محاسبه چې ده هغه دا ده چې که چېرته 1,400 ډیوایسه یا 500 هغه ډیوایسه چې کمیسیون خپله ویل چې په کوم انګر کې پټ ساتل شوي د شا لخوا او هغې کې پاکه بایومټریک شوې رایې ده، لیکن انتقال شوې نه دي نه درملوک ته او نه مرکزي سرور ته، نو په هغې کې زموږ د محاسبې له مخې په حدود 88% رایې د دولت ساز ده. دغه شکایتونه چې موږ ثبت کړي دي مومن صاحب مستند دي، کټګوري په لحاظ دي او هر هغه محل کې دي چیرته چې دا شکایت زموږ نتیجه ورکوي که سمه بررسي او څېړنې وشي. یعنې موږ شکایت به خاطر شکایت نه ثبتو، بلکې موږ په دې مطمئن یو چې کله دا شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي د دولت ساز دغه ګټه بریا چې په لومړنیو پایلو کې اعلان شوې دا نور هم غښتلي کېږي او دا فیصدي چې ده موږ په دې باور یو او محاسبه مو دا ده چې دا شاوخوا 55% کې رسېږي. نور ټاکنیزو ټیمونو یا په درملو کمپنۍ باندې شکایتونه ثبت کړي یا په دولت ساز ټاکنیز ټیم باندې یا په ټاکنو خپلواک کمیسیون، خو ستاسو ډیری شکایتونه په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ثبت شوي دي. څومره باور شته چې دغو شکایتونو ته به رسیدګي وشي او د پایلو په ارقامو کې به تغییر راشي؟ ګورئ، د اولې ورځ نه د افغانستان خلک موږ تاسو د دې شمشاد د کمرې له لارې خلکو سره خبرې کولې چې موږ هیڅ رقم فشار، هیڅ ډول فرمایش او هیڅ رقم فتوا په کمیسیون نه صادروله، بلکې ویل چې کمیسیون فقط اعتراض هم په دې کوي چې توقیت یا هغه ټایم لاین خپل نه مراتوي او مسایل ځنډېږي چې د افغانستان خلکو ته تشویش پیدا کېږي. موږ مطمئن یو چې کوم شکایتونه چې موږ کړي دي یا موږ ثبت کړي دي او تر سبا د ورځې تر پایه پورې زرګونه نور ثبتېږي، دې شکایتونو ته باید د کمیسیون د شکایاتو بررسي او ارزونه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. هغه په دې معنی چې موږ
هم کولای شول چې وایي چې 40,000 شکایته ثبتوو په دې هم د کمیسیون وخت ضایع کیږي هم د افغانستان د خلکو هغه انتظار چې کمیسیون د هغه شکایتونه لومړیتوب لري چې مستند اوسي. بلې نو په همدې اساس باندې موږ مستند شرکتونه لرو. مثلا 3200 داسې محلونه دي چیرته چې موږ فکر کوو چې د دولت ساز پاکې رایې قنچي شوي دي، نو هغلته موږ شکایت کوو او موږ مطمئن یو چې وخت چې مستندي او یو ملي پروسه ده نو یو ملي بنسټ چې هغه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون دی هغه به خپله پرېکړه کوي او خپل هغه نتیجه به د کمیسیون د انتخاباتو سره شریکوي. نو کومه محاسبه چې زموږ ده موږ په دې باوري یو چې هغه د رایو سقف هم پورته کیږي او فیصدي د ګټې یا کومه بریا چې دولت ساز په لومړیو پایلو کې اعلان شوله دا بریا نوره هم غښتلې کیږي. تاسو خوشبین یاست چې د پایلو په ارقامو کې به تغییر راشي، ستاسو د رایو شمیر به پورته لاړ شي؟ موږ چې کومه محاسبه لرو مومن صاحب او کومې رای مثلا 18,000 او 12,000 ترمنځ رای 1% جوړوي. کله چې په دغه 1,83,000 رای کې 18,000 رای نه دي شمیرل شوي په دې اړه چې موږ د کمیسیون وضاحت غواړو دغه خپله 1% ده. کم ډیوایسونه چې 1500 ډیوایس چیرته چې ډاټا او معلومات شته هر څه بایومټریک دي لیکن انتقال شوي نه دي معلومات یا پټ ساتل شوي د هر کوم فکر له مخې دغه رای که سیستم ته داخلیږي او هغه محلونه چې موږ پې شکایت لرو اول ته اسناد لرو چې رای پاکې دي کله چې هغه رای وشمېرل سي مومن صاحب او دغه کومې رای چې تر اوسه پورې سیستم ته داخل نه دي په دې کې 80% د دولت ساز رای دي نو موږ مطمئن یو چې هم د رایو شمیر زیاتېږي او هم د دولت ساز د ګټې فیصدي لوړېږي. ځینې ټاکنیز ټیمونه خوشبینه دې ته دي چې که شکایتونه په سمه وڅېړل شي او عدالت تامین شي ټاکنې دویم پړاو ته ځي. دا خبره نن د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم کړې ده. آیا امکان لري چې ټاکنې د دویم پړاو ته لاړ شي؟ اول خو مومن صاحب د سولې او عدالت اسلامي ټیم اسلامي انتخاباتي ټیم او د هغې مشر حکمتیار صاحب باید دا ځواب وایي چې د 1,00,000 تذکرې د کمه کړې چې رایې تر اوسه 1,00,000 ته نه ده رسېدلې. دوی هلته یو موافقه لري له کمیسیون سره. دا هم تقلب دی هم خلاف د قانون دی او هم جرم دی. اول خو د دې د خپله دا قضیه حل کړي چې رایې مې 80,000 یا 80,000 دي لیکن تذکرې مې راوړې وي 1,00,000. نو دغه ټیمونه یا دغه نمایندان چې دوی د رایو فیصدي په 0 کې یا 1 2 3 کې ده فکر کوم دوی سیاسي شکست سره اموخته نه دوی به دا ومني چې د افغانستان د خلکو فکر اوس د 20 یا 30 کالو پخوانی فکر نه ده او نه په خوشو شعارونو باندې غولېږي. نو د دوهم پړاو ټاکنو امکان موږ اصلا یعنی ناممکنه ګڼو او په دې خاطر چې موږ زموږ په فیصدي باندې باور دی چې هغه لوړېږي. یعنی دغه اوس چې کومه فیصدي ښودل شوې ده په حدود 12,000 رایو کې د دولت ساز زیاتې دي چې هغه 50 جمعیو نه زیاتې دي. نو چې کله هغه محلونه او هغه ډیوایسونه چیرته چې زموږ رایه ده مثلا تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو محلونه په ننګرهار کې چیرته چې پاکه بایومټریک شوې رایه وه چې نورو ټولو کاندیدانو او د کاندیدانو ناظرینو پکې لاسلیک کړی دی هغه چې کله سیستم ته داخلیږي او په دې رایو کې جمع کیږي نو په اتومات ډول چیرته چې زموږ رای زیاته ده زموږ فیصدي به زیاته سي. اما دا چې د حکمتیار صاحب ټیم وایي چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو دغه دوه خو به جناب حکمتیار صاحب ګوري کله د موقت حکومت او کله د دوهم راوند انتخاباتو. نو فکر کوم که چیرته 15 دور هم وشي نو دوی شاید هغه د خپلو 1,00,000 تذکرو حساب تصفیه نه کړي. نو ښه به دا وي چې د ملي پروسو احترام وشي او نتایجو ته غاړه کېښودل شي. ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په 2 ورځو کې 15,840 شکایتونه ثبت کړي. د دې ترڅنګ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم نن 4,200 شکایتونه ثبت کړي. خلکو سره یوه پوښتنه همدا ده چې له پیله دولت ساز ټاکنیز ټیم د کمیسیون پریکړو ته د کمیسیون کارونو مدیریت ته خوشبین و. اوس هم د دوی شکایتونه د نورو ټاکنیزو ټیمونو په پرتله کم ثبت شوي دي. ستونزه په څه کې ده؟ ولې دولت ساز ټاکنیز ټیم له پیله خوشبینه دی او اوس چې د شکایتونو لړۍ پیل شوې ده او 2 ساعته وخت متعرضو ټیکټونو ته ورکړل شوی دی بیا هم د دولت ساز ټاکنیز ټیم شکایتونه کم دي؟ اول خو د خوشبینۍ وایم مومن صاحب زموږ خوشبیني پر جمهوریت د افغانستان د خلکو اعتماد پورې تړلې ده.
په ملي ګټو د افغانستان د خلکو ملاتړ پورې تړلې ده. موږ تر اوسه کله ویلي چې موږ حکومت جوړو، لیکن د ثبات او د همپالنې د ټیم مشر 3 ځله تر اوسه ځان رئیس جمهور معرفي کړی. څوک دې ته نه پوښتنه وکړي چې ډاکټر صاحب تا په کومې خوشبینۍ تر اوسه ځان ولسمشر دغه کړی دی، معرفي کړی دی. پاتې شوله دا چې ولې زموږ شکایتونه کم دي. موږ اولې ورځې نه زموږ د بحث سویه، زموږ د استدلال سویه، د جمهوریت سویه وه، د اخلاقو سویه وه، نه مو چاته بد ویل، نه مو څوک متهم کړل. او موږ ویل چې کله د هر د قانون او طرز العمل له مخې د هر څه وخت وي، انتخابات تیر شول، ابتدایي نتیجه اعلان شوله، موږ په کمیسیون باندې نیوکې درلودې او هغه نیوکې دا وي چې دوی ولې خپل وخت او نیټې نه مراعاتوي. اما اوس زموږ هم حق دی چې شکایت ولرو، اما هغه هم بیا هم د قانون له مخې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدونو کمیسیون ته وړاندې کوو. دوهمه خبره دا ده چې تاسو ویل چې 15,000 فلان ټیم یا 6,000 یا 4,000 بل ټیم وړاندې کړي، یا ولې زموږ شکایتونه کم دي. زموږ شکایتونه هغه دي چې موږ پوهیږو مستند دي او نتیجه لري. اما لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ویل چې هغه خبره موږ تاسو ډېر اورو چې بانک تا بانک است، نو شکایت دا شکایت است. نو داسې شکایت خو نه کوو کنه چې فقط شکایتونه وکړي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون بیا 3 میاشتې وخت ونیسي. مراد صاحب، خو د هر څه سره سره بیا هم کمیسیون په دولت ساز ټاکنیز ټیم د ځینو ټاکنیزو ټیمونو لخوا ورتپل کیږي چې د دولت ساز ټاکنیز ټیم لپاره کار کړي. هغه ټیم چې ځان بایلونکی ګڼي هغه پرته له دې بل بهانه نشي جوړولی. ډېره مننه کوم. درنو لیدونکو، تر لنډې دمې وروسته مو بیا هم ملتیا وکړي. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د ټاکنو خپرونه ګورئ. مراد صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پایلې 3 میاشتې وځنډولې. طبیعي ده چې دغه پروسه جنجالي و، خو بالاخره وروسته له 3 میاشتو پایلې اعلان شو چې له هرکلي سره او مخالفتونو سره هم مخ دي. په ټاکنو د څار بنسټونو اندېښنه ښودلې چې د شکایتونو کمیسیون کې نه همغږي او همداشان په شکایتونو کمیسیون باندې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو لخوا فشارونه به دغه پروسه لا وځنډوي او شکایتونو ته په کتو ممکن په 14 ورځو کې شکایتونو کمیسیون ونه توانیږي چې دغه پروسه بشپړه کړي. که احیانا دغه بهیر لا پسې اوږدیږي، دولت ساز ټاکنیز ټیم ته د ټاکنو د پایلو نور ځنډ د منلو دی؟ په هیڅ صورت کې د منلو نه دی. او ما تاسو ته مخکې مومن صاحب ویلي چې دغه په خپله د ثبات او د همپالنې یا د اکمرچار صاحب د ډلې لخوا د زرګونو شکایتونو وړاندې کول په خپله هغه وخت کشي ده. د همغه دسیسو د همغه پلمو یوه برخه ده چې اوس دا ځل موږ مثلا وایي 10,000 شکایتونه وړاندې کوو. دغه تاسو ته چې د پوښتنې په ځواب کې چې ما ویل چې زموږ شکایتونه ولې کم دي، موږ فقط شکایت به خاطر شکایت نه کوو که نه. موږ ته خو معلومه ده چې کوم ځای کې څه شوي دي، سند یې دا دی، په دې اساس باندې باید زموږ رایه پاکه رایه بیرته زموږ حق ته هغه راکړل شي. اما دا چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون باندې د چا فشار دی یا دا چې په کمیسیون کې همغږي نشته، خبره ده چې د شکایتونو د کمیسیون محترم ویاندویان ځواب کړي. اما موږ فکر کوو چې نتیجه راوتې او دا به نوره هم پخیږي او هغه ما په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي، نو د افغانستان خلکو ته ستاسو هر څه روښانه کیږي. خو دا چې دا به بحراني شي، دا وضعیت په دې کې باید د شکایتونو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا کړي. که څه هم چې ډېر ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ابتدایي نتیجه اعلان کړله، اما دې کې داسې شکایتونه هم شته فکر کوم د ځینو ټیمونو لخوا چې شاید فقط په دې خاطر چې ولې د انتخاباتو د دروازې رنګ یا د محل رنګ زیړ نه و، ولې شین دی یا ولې تور نه و. نو فکر کوم دغه شان شکایتونه پخوا هم د شکایتونو اورېدلو کمیسیون ویلي چې ډېر زیات شکایتونه ثبت شوي، ما ډېر زیاتې مستند نه دي او د دې قابل هم نه دي چې په هغې وخت ځای شي. یو هدف د دولت ساز چې فقط مخصوص اندازه شکایتونه مستند ثبتو، هغه دا دی چې موږ وخت نور ضایع نه کړو، نه خپل نه د کمیسیون او نه د افغانستان د خلکو او نه دغه وضعیت چې په مملکت کې دی یا هیواد کې دی دا نور هم دغه کړو. یعنی خلک د تشویش په لور یو څو د خلکو تشویش زیات شي. نو ښه به دی چې د شکایتونو کمیسیون خپل کارونه پر خپل وخت وکړي. شکایتونو کمیسیون خوشبین دی او ډاډمن دی چې دوی به هیڅکله فشارونو ته تسلیم نشي او هغه شکایتونو ته دوی لومړیتوب ورکوي چې مستند وي. خو زرګونو شکایتونو ثبتولو ته د دې ترڅنګ د څار بنسټونو اندېښنو ته چې په شکایتونو کمیسیون کې یا همغږي نشته یا په فشارونه دي یا خپله
په 2 ورځو کې له 10,000 زیاتو شکایتونو ثبتول دا خپله په شکایتونو کې میسون یو ډول فشار دی. پوښتنه همدا ده چې که دغه بهیر لا پسې اوږدېږي دولت ساز ټیم ته د منلو دی که ما مخکې ویل په هیڅ صورت موږ ته نور ځنډ د منلو نه دی. کمیسون ته خپل وخت معلوم ده، د شکایتونو کمیسون ته ټایم لاینونه ورته مشخص دي، هغه فریم ورک یا د کار چوکاټ ورته معلوم دی، شکایتونه ورسره ثبت شوي دي، مستند وي کار دې پې وکړي، د احمد په ګټه تمامیږي، د محمود په ګټه مشکل نشته دی، ځکه هر څوک په خپلو خلکو په خپلو رایو باور لري. اما دا چې وخت ضایع کیږي دا هم باید د شکایتونو کمیسون ووایي چې ولې یو څوک مثلا 50,000 شکایتونه چې هیڅ شکایت نه دی ولې ثبت کړي. نو لکه مخکې مې چې ویل د افغانستان خلکو ته باید دا واضح چې دا همهغه پلمې او بهانې دي چې اول د انتخاباتو نه مخکې وي، بیا په انتخاباتو کې وشوې، بیا د ابتدایي نتیجې د ځنډ دپاره وشولې، او اوس په شکایتونو کمیسون باندې د شکایتونو انبار جوړ کړه، هغه هم بې سند او بې شواهدو شکایتونه د دې دپاره چې وخت ضایع کړي او یو مسله یا بحراني کړي. څنګه فکر کوو داسې نه کېږي او موږ باور لرو او هیله مو دا ده چې د شکایتونو کمیسون په خپل وخت کې شکایتونه وڅېړي، د هغې نتیجه د کمیسون سره د انتخاباتو له کمیسون سره شریکه کړي او وخت ضایع نه کړي او نه هم چاته د فشار او د پلمې جوړولو وخت ورکړي. مراد صاحب که نهایي پایلو کې هم دولت ساز ټاکنیز ټیم مخکښ وي او ګټونکی اعلان شي، مخالفو ټیمونو ته به ښکاره ده چې راتلونکی حکومت به دولت ساز ټاکنیز ټیم تشکیلوي، مخالفو ټیمونو ته به سهم په کومه کچه وي او څه ډول؟ اول خو دا به لږ د وخت نه مخکې وي چې مخالفو ټیمونو ته کچه یا د هغوی لپاره کومه څوکۍ یا کوم پوزیشن په دولت کې وي. ولسمشر غني هغه ورځې پار کې ډېره واضح خبره وکړه، ظرفیت، تجربه او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن کس هغه په هر ټیم کې چې وي او که غواړي چې وطن ته خدمت وکړي هغه ته هرکلی دی، ځکه د افغانستان ملي ګټې موږ ته مهمې دي او هر څوک چې دې ته ژمن وي او په دې برخه کې په هره برخه کې ظرفیت لري. کله چې انتخابات کېدل مومن صاحب موږ ویلي چې موږ یوازې د خپل نه بلکې د هر هغه رای ورکوونکي عزت او درناوی کوو چې جمهوریت نه د ملاتړ په فکر دې پروسه کې ګډون کړی دی او په دومره بدو حالاتو کې د رای ورکړې ده. اما دا چې چا سره به دا ډیل کیږي چې په دې خاطر ماته تیر شو چې تا حکومت کې یو څه هم درکم، داسې څه نشته او نه تر اوسه ولسمشر یا دولت ساز چا سره داسې کومه واده کړې ده چې چاته به څه سهم یا څه برخه ورکول کیږي. اما د افغانستان ټول قشرونه، د افغانستان ټول کدرونه، د افغانستان هغه خلک، هغه شخصیتونه چې د دې وطن په ګټه تمامېدی شي او یو درمل د دې وطن په یو ټپ باندې کېښودلی شي، هغې ته به فرصت وي چې د وطن په خدمت کې موږ سره یو ځای وي. تیرو 2-3 ځل ټاکنو ته په کتو په افغانستان کې د ټاکنو بهیر جنجالي کیږي یا بحراني کیږي یا د ځینو ټاکنیزو ټیمونو لخوا جنجالونه د دې لپاره جوړیږي ترڅو یو ځل بیا بهرنیان راشي او په ټاکنو کې مداخله وکړي. دا ځل څومره باور شته، څومره ډاډ ورکولی شي چې د 2019 کال ټاکنې به د 2014 کال په څیر نه قرباني کیږي او یو ائتلافي حکومت به نه رامنځته کیږي؟ هغه باور بحران او بحران غوښتونکو نه د خلکو هغه کرکه ده، دا باور چې موږ وایو چې بیا به خبرداري اوس هم شته. خبرداري همغه خلک ورکوي یا خبرداري صرف د 2019 کال په انتخاباتو کې نه و، یوه ډله ده او بالخصوص یو شخص دی چې دا د نه منلو یو دود یې پیدا کړی دی چې فقط په دې نیت او په دې اراده او په دې سټراتیژۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي چې که زه ګټونکی یم نو انتخابات سم دي، که نه انتخابات کې تقلب شوی دی. موږ مطمئن یو چې بحران طرف ته به نه ځي، ابتدایي نتیجه د ولس په مخ کې ده او د شکایتونو کمیسون به شکایتونه څېړي او دغه د ابتدایي نتیجې د قوت لپاره به پاک رای له سیستم سره یو ځای کیږي او د بحران غوښتونکو ته په خپله د هغوی پلویانو ځواب ورکړی دی. موږ تاسو شاهدان یو چې په یو ځای کې د افغانستان یو ښار په دې خاطر بند نه شو چې یو څوک وایي چې زه نه منم نو ما سره د ولس ودرېږي. ولس خپل ځواب ویلی دی، د کابل ښار کې ویلی، په مختلفو ولایتونو کې ویلی دی او نه د افغانستان خلک د بحران پلوي کوي. هر هغه څوک چې په خپل هیواد کې د بحران خبره کوي هغه د بحران زیږنده دي، بحران کې لوی شوي، په بحران کې واک ته رسېدلي دي او بحران نه به متضرر وي او نور به انشاءالله چې د بحران ډېره مننه کوم. خبره نه کور مو ودان مراد صاحب چې باز ته راغلی. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. د نن ورځې خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.